مرګرو زموږ په دې دنیا کې هم داسې زیان شته چې هغه تر اوسه پورې انسانانو نه دي کتلي. تاسو به هم دا سوچ کوئ چې هغه ایریا 51 کې دی شي یا برمودا ټرایانګل کې دی شي، ولې چې دغه زیانو ته هم انسانان نشي تللی. خو دا ځای نه دی، بلکې دا زه چې درته کوم ځای یادوم دا انټارکټیکا د واورې یو دیوال دی او د دغه دیوال شاته څه دي ساینسدانانو ته لا د دې خبرې پته نشته. په 1900 کې یو ریسرچ ټیم انټارکټیکا طرف ته روان شو او د دغه آیس وال باندې ریسرچ کول ته روان شو چې یار د دغه دیوار شاته څه دي، ولې چې دا د واورې یو دومره غټ دیوار دی چې د دغه پلنواله چې دی هغه په 100 کیلومتره دی، یعنی دا دومره غټ او پلن دیوار دی چې د دې شاته څه دي هغه لا هیڅ چاته هم نه ده پته. د سټلایټ نه چې کوم تصویران شیر کیږي نو په هغه کې دا ځای چې کوم دی دا بلر خي یا تور خي، هغه نه بعد چې ګوګل ارت چې کوم میپ ته په هغه کې انداز بلر ښکاری او کلیر نه ښکاری، صفا نه ښکاری. اول خو درته زه دا وایم چې په دغه دیوار باندې ریسرچ کول ډیر ناممکنه خبره ده. یو خو دا ډیر پلن دی او ډیر غټ دیوار دی د واورې، او بل دا چې دلته 24 غنټې شپه وي، یعنی دلته د لمر رڼا چې دا هغه نزي او دلته بالکل شپه وي، نو په دې وجه باندې په دې ځای باندې ریسرچ کول ډیر ناممکنه ونته کی خبره ده. خو چې کوم ساينسدانان تللی او دلته سلیکټ ډیر ریسرچ کړو نو هیڅ ګوري چې د دغه دیوار شاته یو گرین لینډ دی، یعنی داسې سبز او هریالي پکې شته چې چېرته زندگی ممکنه وي. تاسو ته پته ده چې په دنیا کې په وړو وړو علاقو باندې د غټو غټو ملکونو جنگ وي. یو ملک وایي چې دا علاقه زما په ملک کې حسابېږي، بل ملک دا وایي چې نه دا علاقه زما په ملک کې حسابېږي. نو په وړو وړو علاقو باندې د دغه سوپر پاور ډېر غټ غټ جنگونه وشي، خو اخر داسې څه دي د دغه دیوار شاته چې د امریکا چې کوم ریسرچ سنټر دی هغوی هم خپل ریسرچ بند کړو، او د رشیا چې کوم ریسرچ سنټر دی د هغې چې کوم ساینسدانان دي هغوی هم په دغه علاقه باندې ریسرچ بند کړو. نو داسې اخر څه دي د دغه دیوار شاته تر اوسه پورې یو میسټري ده، تر اوسه پورې یو راز دی چې کوم راز تر اوسه پورې د دغه دنیا والا انسانانو نه پټ ساتلی دی. یعنی چې کله ساینسدان تللی و نو هغه څه داسې وکتو چې هغه بیا راغو ډېر زیات حیران و، ډېر زیات پریشان و، خو بیا یې د هغه خوله بند کړه او هغه ته یې وویل چې ته به چاته حل نه وې، ته به چاته څه نه وې. د دغه ساینسدان دا تصویر دی، دا نوم دی، تاسو ته په د سکرین باندې زه ښیم. خو دا راز چې دی دا تر اوسه پورې د دنیا د دغه انسانانو نه پټ دی. اخر د دغه دیوار شاته څه دي، د واورې د دې دومره غټ دیوار شاته اخر داسې څه راز پټ دی چې د دنیا انسانانو ته پته نشته. موږ خو په فضا باندې ګورو چې په فضا کې دا زیان دي چې هغه د انسانانو نه پټ ساتلی شوي دي، خو زموږ په دې دنیا کې داسې زیان هم شته چې هغه تر اوسه پورې د انسانانو نه پټ ساتلي دي. د هغې چې کوم رازونه دي هغه انسانانو ته لا نه ده پته. ستاسو په اړه نظر څه دی چې د دغه دیوار شاته څه دي؟ حتما راته په کمنټ کې وایي او دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ. د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو هم کړئ. والسلام، خوشحاله اوسئ.